د فلم په شروع کې موږ یو جنۍ په ګاډي کې ګورو چې ډېر په مزه باندې روانه وي او د دې څلور طرفه غرونه وي، خو اچانکه بله لایټ سټینډینګ وشي او د دې د ګاډي اکسیډنټ وشي او د دې ګاډي لاندې له غر نه پریوځي او د هغه لپاره یو هلیکاپټر ریسکیو لپاره راځي. دغه هلیکاپټر په ټیک ټایم باندې راځي او دا جنۍ لاندې په غره کې نښتې وي او د دغه هلیکاپټر مشر ری وي. ری خپل ملګري ته و چې لاندې کوشي او دا جنۍ له ګاډي نه بهر ته روکاږه. د هغې ملګری لاندې کوشي په ټیک ټایم باندې، خو دا جنۍ بچ کړي، خو هغې سره دا پخپله هم لاندې ونښلېږي. ری بیا خپل ځان پورې ته تړي او لاندې دغه دواړو کسانو پسې راکوزېږي چې دا دواړه بچ کړي. هغه هم په ټیک ټایم باندې راشي، خو له ګاډۍ ښویه شي او ګاډۍ لاندې لړه شي او دا دواړه کسان ځان سره بچ کړي. ټول ډېر زیات خوشحاله وي ولې چې دوی یوه جنۍ بچ کړه او له هغې ګاډۍ لاندې په غرونو کې لړی شي. بیا سین کټ کېږي او موږ کیلیفورنیا یونیورسټي ګورو کوم چې ډاکټر لارنس خلکو ته لیکچر ورکوي. دغه پروفیسر چې کوم زمیني زلزلې راځي په هغې باندې ریسرچ کوي. دلته کې د خپل سټوډنټانو دا چې 1964 کې کومه زلزله راغلې وي له هغې باره کې بریفینګ ورکوي او دا دومره خطرناکه زلزله وه چې لکه سوه ایټم بمه په دغه دنیا باندې پرېوتې وي او د دغه زلزلې تباهي 100 کالو پورې په دغه کیلیفورنیا باندې خلکو وکتو او هغه ورته وویل چې هر یو نیم سل کاله پس په کیلیفورنیا باندې دومره خطرناکه زلزله ضرور راځي چې په کم کې په زرګونو بلکې په لکونو تعداد باندې خلک مړه کېږي او آبادیانې هم تباه کېږي او فصلونه. او د کیلیفورنیا یوه حصه ده چې په هغې باندې د دغه زلزلې خطره اوس هم ډېره ده. پروفیسر چې کله په دغه ځای کې لیکچر ورکوي د دې یو ملګري رامنډه کوي او ورته وایي چې اوس یوه تیزه زلزله راغلې ده او بې دغه ځي او هغه زلزلې ته ځان رسوي. دوی دواړه یو غټ ډیم ته راځي کوم ځای چې دوی د دغه زلزلې شدت ناب کولی شي. کله چې دوی کار کوي نو دوی په میټر کې یو تیزه زلزله راشي او دغه زلزله څه وړه نه بلکې ډېره خطرناکه او تیزه وي. خو دې نه پرې چې دوی دواړه وتښتېږي یا څه چل وکړي هلته کې یو غټه زلزله راشي او دغه ډیم په ماتېدو شروع شي او بیا دلته کې افراتفري جوړه شي او په ډیم کې چې څومره خلک کار کوي هغه ټول هلته کې منډه کړي. د ډاکټر لارنس ملګری هم هلته کې منډه شروع کړي. دلته کې یو وړه ماشوم وګوري دا چې کله منډه کوي هغه ماشوم راوچته کړي او له هغې زندګي بچ کوي. په دغه دوران کې یو غټه زلزله جټکه راشي او دا هم پکې ګیر شي. دغه ماشوم ډاکټر لارنس ته ولړه کړي او په خپله یو کنده کې ګیر شي او بیا اچانکه یو غټه زلزله راشي او دغه ټول ډیم تباه شي. کم کې چې دې ټول ملګري مړه شي بل سین کې موږ ری ګورو چې خپل کور سره وي او هغې ته یو میسج راځي چې زر په هغه ډیم باندې ځان ورسوه کوم ځای کې چې زلزله راغلې وه، کوم ځای کې چې ډېر زیات خلک ګرفتار شوي دي. پلونه بیا د خپلې لور ته راځي کوم چې خپل مور سره اوسېږي. دلته کې موږ ته ګورو چې ری خپل ښځې سره طلاق شوي وي او هغه بل خاوند سره اوسېږي او د دې لور هم دې سره اوسېږي. دغه سړی یو میټینګ لپاره سان فرانسیسکو ته ځي کوم کې چې د خپله ښځه او د ری لور هم ځان سره بوځي. دلته کې بلیک یو الکس سره ملاقات کوي کوم ځای چې خپل ورکوټی رور هم وي. کله چې دا جنۍ دې سره ملو شي نو هغه ډېر زیاته خوشحاله شي او دوی ترمنځ دوستي هم جوړه شي. بل خوا ته موږ هغه ډیم باره کې ګورو چې هغه تباه شوي وي او د دغه تباهي خبرې په ټوله دنیا کې ډېره تیزه خوره شوې وي. بل خوا ته کې موږ د هغې ښځه ګورو چې په یو رسټورنټ کې په ټاپ کې ناسته وي او اچانکه دلته کې زلزله راشي او د هغې ټیبل خوځېږي. دا یو تیزه زلزله وي او هاخوا کې چې څومره پلونه موجود وي هغه ټول پلونه په خپله تباه کېږي او دا زلزله دومره تیزه وي چې دوی محسوس کوي چې اوس به دغه بلډینګ هم مات شي. په دغه مشکل حالات کې دا خپل خاوند ری ته ټلیفون کوي او د دې یقین وي چې دغه مشکل کې به د دې خاوند راشي او دا به دلته نه بچ کړي. ری هم الریډي په هلیکاپټر کې په هوا کې وي او هغه خپل ښځې ته وایي چې پریشانه کېږه مه، زه دلته راځم او زه به ستا مدد وکړم. او بیا موږ ګورو چې په دغه ښار کې ټول بلډینګونه لاندې غورځېږي او هر ځای کې افراتفره وي او خلکو چغې وهي او خپل ځانونه بچ کوي او اخوا دېخوا منډې شروع کوي. ایم راپاسېږي او له بلډینګ په ټاپ باندې ځان رسوي ولې چې ته پته وي چې زما خاوند به هلته کې راشي او ما به بچ کړي. خو څنګه چې دا له پوڼو دروازه کولاوي دې ته پته ولګي چې د بلډینګ ټولې حصې پرېوتې دي او دا اوس اخري حصې مانې ولاړه ده. که ځانونه بچ کوي او هلته کې نښتې وي او داسې معلومیږي چې دغه بلډینګونه انسانان نه بلکې بوتان لاندې راغورځي. ایما خو پسې طریقه باندې د بلډینګ ټاپ ته ځان ورسوي خو یوه بله جټکه راشي او د دغه بلډینګ ټاپ هم تباه کړي او کریک کړي. دې نه پهله چې ایما په دغه بلډینګ کې مړه شي هلته کې ری ځان رارسوي. دا په منډه باندې یونیټ ایما ته لاندې ولړه کړي. ایما راپاڅېږي او په نیټ باندې راخیږي خو دې نه پهله چې ایما دغه ځای ته راشي یو غټ بلډینګ شاته روان وي په ایما باندې او هغه رامنډه کړي او په دغه نیټ کې ځان ګیر کړي او بل هلیکاپټر ته ځان راوخیږي. په دغه دوران کې یو بلډینګ روان وي او د هلیکاپټر باندې هم وي خو ری په څه طریقه باندې دغه هلیکاپټر بچ کړي او هلته یې ځان وکاږي. دوی په هلیکاپټر کې ګوري چې دغه شهر حالات ډېر زیات خراب شوی دی او هر طرف ته تباهي ده او ټول بلډینګونه لاندې رالړه شوي.
بل سین کې موږ د ریل بلیک ګورو چې هغه خپل ملګرو سره په بلډینګ کې ناست وي او څنګه چې هلته ننوتو ولاوي دلته کې هم یو تیزه زلزله راشي چې مخامخ ځمکه ماته شي او د دې ګاډۍ پکې لاندې رالاړه شي. د دې ملګري څه په درکمه دغه ګاډۍ ځان روکاږي خو بلیک پکې نښتې وي او هغه دا نشي روکاکلی او مدد تر اخیستلو لپاره چې کله دا کس بهر منډه کړي نو هلته کې هر طرف ته هر طرف وي بلډینګونه هم ماتېږي پلونه هم ماتېږي او خلک هلته اخوا او دېخوا منډې وهي. په دغه دوران کې سړی محسوس کړي چې خپل ځان بچ کړو دلته نه وتښتېږي او بیا د هغه شانتې وکړي دا په مصیبت کې پرېږدي او دا تې هلته نه لاړ شي. دغه جینۍ په ګاډۍ کې نښتې وي او د دې نظر بیا هلته کې په هغه لږ مایمپروف چې کوم ملک چې دې سره په ایرپورټ باندې میلاو شوی و چې هغه دې سره روړ وي هم بلیک وپېژني او بیا د یو ډنډۍ په مدد باندې دې نه یو پیلر اوچت کړي او بلیک د دغه ګاډۍ نه بهر ته روکاږي او دا بلیک د دغه بلډینګ نه بهر ته روکاږي خو کله چې دوی بهر ته راشي او د دغه ښار ته به یې وګوري نو دوی هم ډېر زیات حیرانه شي. دوی هلته نه وتښتېږي او داسې ځای ته راشي کوم ځای چې ته ټلیفون میلاو شي او دوی بیا ډایرکټ خپل پلار پرې ته ټلیفون وکړي. دا پلار ته ووایي چې پلار دلته کې خو ښار تباه شوی دی او موږ په یو ځای کې نښتي وو پریشانه کېږه ما ته داسې یو بره ځای ته ځان ورسوه او هلته نه ماته ټلیفون وکړه. ری بیا خپل هلیکاپټر ته وایي او دا سین فرانسیسکو ته ځان ورسوي خو دلته کې موږ ګورو چې دلته کې زلزله ودرېدلې وي او هر یو شی نارمل وي او خلک ځانونه بچ کولو لپاره یو سیف ځای ته راغلي وي خو دلته کې موږ ته ډاکټر رونالډز ګورو چې هغې ته پته ولګي چې دا زلزله لږ ساعت لپاره ولاړه ده او دا زلزله به یو ځل بیا تیزه شروع کېږي. اصل کې لږ ساعت پس په دلته کې اوس ټول نه زیاته خطرناکه زلزله را روانه ولا وي او بیا سین شفټ کېږي او موږ هغه ښار ګورو کوم ځای کې چې یو ځل بیا یو تیزه زلزله راشي او یو جرګې سره داسې بلډینګونه راغورځوي څنګه چې دا له شګونه جوړ شوي وي او ډېر زیات خلک خپل ځانونه بچولو لپاره دیوالونو پورې ځان ونښلي او پټ شي. دایمه خاوند هم دلته کې وي او کله چې دا خلک وګورو دا رامنډه کړي او کس راونیسي او د دیوالې اخوا لړې کړي او خپل هلته کې پټ شي. بل خواته کې موږ ریو له هغې ښځه ګورو په هلیکاپټر کې چې روان وي او د دې له هلیکاپټر تیل ختم شي نو بیا د دې هلیکاپټر لاندې رالاړه شي او په یو مال کې ورننوځي خو د دې دواړو قسمت ښه وي چې د دواړه پکې دغه څه کې بچ شي. دوی خو دلته کې بچ شي خو اوس هم د دې بچي په خطره کې وي او دوی هلته کې یو ګاډۍ راپټ کړي او په هغې کې کیني او سین فرانسیسکو ته روان شي. ری چې کله مخکې لاړ شي خپل ګاډۍ ودرېولي چې هغې ته پته ولګي چې مخامخ هلته یو غټه غونډۍ کې کنده جوړه شوې ده. کله چې دوی باد راکوشي او دغه ګاډه چیک کوي نو دا 100 کیلومتره لاندې زمین ته تللې وي او که د دې ګاډۍ لاره شوې وي نو دوی په تباه شوي وي دوی خو په دې لاره باندې تللی نه شي بیا دوی خپله لاره بدله کړي او یو نوې لارې باندې لاړ شي. دلته کې بوډا او بوډۍ ښځه وي او راشي د دې نه مشکلات تپوس کړي هغه ورته وایي چې زه په طریقه باندې به موږ سین فرانسیسکو ته ځان رسوو. دلته کې موږ ته پته ولګي چې دغه بوډا سړی یو پایلټ او دې سره په کور کې یو پرایویټ جیټ هم ولاړ وي او بیا دا خپل جهاز سړی ته ورکوي او غواړي چې دا د خلکو زندګۍ نه بچي بیا یې په دغه جهاز کې کښېني او والوځي او فرانسیسکو ته ځان ورسوي. سین فرانسیسکو ته چې کله دوی ورسېږي نو ته پته ولګي چې دغه ایرپورټونه هم تباه شوي دي او زه خپل جهاز پسې طریقه باندې هم نشم راکوزولی. ری بیا ځان پورې چترۍ وتړي او ښځې سره لاندې ټوپ کړي او دا یو سټېډیم ته راشي او بیا دا خپلې لور پسې منډې وهي. دا بیا خپلې لور ته وایي چې ته پسې طریقه باندې سټېډیم ته ځان ورسوه خو هغه نشي راتلی ولې چې هغه سټېډیم د ښار بل سایډ ته وي او دا جنین نشي راتلی و چې څه هم کوي ری به پخپله کوي هلته کې به ځان رسوي. دا چې کله بهر ته وځي نو هلته کې یو سمندر وګوري او دې ته آیډیا راشي زه به په کښتۍ کې کښېنم او هلته کې به ځان ورسو. دوی په کښتۍ کې په تیزۍ سره مخکې روان وي خو ری هلته کې وګوري چې څه ورېځې د اسمان نه څه په تیزۍ سره لاندې را روانې وي خو کله چې دا لږ مخکې راشي ته پته ولګي چې دا څه ورېځې نه وي بلکې دا اوبه دي او دلته کې یو سونامي جوړه شوې ده. دغه یو چپه ډېرې زیاته مشکله وي خو ری خو ریسکیو افیسر وي او هغې ته پته چې اوس په دې کې څه شی کوو. ری د خپل بوټ سپیډ ډېر زیات تیز کړي او ډاړې په دغه لیر باندې ور روان وي خو مشکلات کې د دې کمې نه وي را روان او دې ته پته ولګي چې یو غټ شیپ د دې مخامخ را روان وي او هغه به دې ته نقصان ورسوي. ری په صدرکه باندې خپله کښتۍ دې نه اخوا ورسغلی خو بیا ته وګوري چې هغه شیپ نه یو غټې غټې کنټینرې په دې باندې را پرېوتو والا وي خو ری څه په طریقه باندې هم د دغه کنټینرونو ځان بچ کړي او اخره کې یو سیټ سایډ ته راشي. دوی بیا هغه ښار ته ځان ورسوي کوم ځای کې چې ډېره زیاته تباهي راغلې وي او دوی به اوس خپله لور پیدا کوي خو د مشکله خبره دا وي چې دا به خپلې لور سره څنګه میلاویږي او څنګه بیا را پیدا کوي. ری هلته کې د یو کړکۍ په مدد باندې خپل مور او پلار وګوري او چغې ورته وښي خو د دې مور او پلار د دې چغې نه اوري او نه دا ګوري. وایم هلته کې یو شی نوټ کوي چې دې په لاس باندې څوک لیزر وښي خو کله چې دا شاته وګوري د هلته کې خپله لور وګوري او ایما په یو بلډینګ کې ولاړې وي د ده چغې وښي خو دې نه پیل چې دې خپل لور ته لاړ شي او هغه رابچ کړي په دغه سمندر کې یو غټ طوفان هم شروع شي او یو غټه چپه راشي او په دغه بلډینګ باندې ورشي او دا بلډینګ په دغه اوبو کې تباه او برباد شي. ری چې کله دا وګوري هغه فوراً په دغه اوبو کې جم کړي او خپلې لور پسې ور روان شي. بلیک یو ملګری هم یو شی راغسي او دا شیشه ماتوي خو دا مخامخ وګوري چې دا جینۍ را روانوي او دا شیشه هم نه ماتېږي.
اما دغه لږ ته و چې ته سیټ ته شه او بیا خپل بورډ راتاو کي او ډېر په تیزۍ سره په دغه شیشې باندې ورشي. پرې موږ ګورو چې خپله لورې پسې تر کمانې راغستې وي او په دې بورډ باندې راولي خو هغه بېهوشه وي او ډېر زورونه کوي چې خپله لور په هوش کې راولي. ما څه په طریقه باندې په دغه بلډینګ نه ځان وکاږي خو دغه بلډینګ را پرېوځي او ټول خلک پکې مړه کېږي خو دا خپل کشتۍ ډېر تیزه وځغلوي او په څه طریقه باندې دلته نه ځان وکاږي او دې نه پهله چې هغه بلډینګ په دې باندې لاړه شي اما په فل سپیډ باندې دغه بلډینګ نه بهر ته سیفتي وځي. بل خوا ته کې موږ ګورو چې خپله لور بچ کولو ولاوي او بیا لږ څه پس اما هم په هوش کې راشي او هغې نه پس دغه ټول خلک دلته نه ځان وکاږي او لږ پس موږ په میډیا باندې ګورو چې دا خطرناکه زلزله اوس ودرېده او مکمل ختمه شو او دغه طوفان هم د دې زلزلې ته وجه راغلی و او دا طوفان هم اوس ودرېده. دلته کې موږ ګورو چې ټول ښار تباه شوی دی او ریسکیو ټیمونه راغلي وي او د خلکو مددونه کوي او خلک د ملبو نه بهر ته وکاږي. ری خپلې فیملۍ سره دوه نور واړه هم بچ کړي وي او دوی فیصله وکړي چې بین نالک به هم ودې سره اوسېږي ولې چې له هغې مور او پلار هم مړه شوي وي.